د اسلامي امارت د واکمنۍ او روسیې ترمنځ 15 مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک شول. دغه تړونونه د څه په اړه دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ خبر ورکړی چې د اسلامي امارت د واکمنۍ او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په موخه 15 مهم تړونونه لاسلیک شوي دي. یا د مرستیالي ډیروي چې دا تړونونه د ترانسپورت، سوداګرۍ، د خصوصي سکتور د ودې او د صنعتي او لوجستیکي کمپلیکس د جوړولو په برخو کې لاسلیک شوي دي. دا تړونونه د نوموړې واکمنۍ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال او د روسیې د فدراسیون د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال په شتون کې د افغانستان او روسیې د سوداګریز فورم د پرانیستې غونډې په پای کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې لاسلیک شول. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي ډیروي چې یاد تړونونه په بیلابیلو برخو کې دي، لکه ترانسپورت، د سوداګرۍ پراختیا، د تیلو او غازو اکتشاف او استخراج، او د صنعتي او لوجستیکي کمپلیکس جوړول چې ټول د افغانستان اقتصادي ودې او پرمختګ ته مهمه وده ورکوي. دغه مرستیالي ډیروي دا تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا ډېرې پیاوړې کړي، د پانګونې نوې لارې به پرانیزي او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو لپاره به مهم بنسټونه کیږدي. درنو لیدونکو د ملتیا مو مننه.